بسم الله الرحمن الرحیم. د سره یو ځای نښتي کایناتو یا سینګولاریټي بیلیدل یا بیگ بینګ د الله آیات او د خالق د وجود ثبوت دی. ساینس وایي چې دا نښتي کائنات یا سینګولاریټي د یو انفجار یا اکسپلوژن په واسطه سره بیل شول چې دې بیلیدو ته بیگ بینګ یا لوی انفجار وایي. خو دا چې بیگ بینګ څنګه وشو، چا وکړو او ولې وکړو، ساینس په دې کې نه کار لري او نه پې بحث کوي. خو دا ډیره مهمه موضوع ده. دلته باید غور او فکر وشي، ځکه چې بیگ بینګ خو په کائناتو کې د ټولو نه لوی انفجار یا چاودنه وه او دومره دقیق او حساس شوی دی لکه یو پنسل چې په تیره څوکه په میلیونونو کلونه ودرېږي او ونه ولیږي، بلکې د دې نه هم زیات. نو دلته باید غور او فکر وشي چې آیا دا دومره لویه او دقیقه چاودنه په خپله په غیر د کومې خارجي مداخلې نه شوي او که چا کړې ده. دلته ساینس صرف دومره وایي چې دا نښتي کائنات یا سینګولاریټي د یو انفجار په واسطه سره بیل شوي دي او کائنات جوړ شو. خو دا چې انفجار څنګه وشو، چا وکړو او ولې وکړو، ساینس په دې باره کې نه معلومات لري او نه څه وایي. او څومره خبرې چې په دې باره کې دي هغه د ساینس خبرې نه دي، مګر د ساینسدانانو نظریات دي. دوی وایي چې په دې نښتي کائناتو یا سینګولاریټي کې انفجار یا بیگ بینګ په خپله شوی دی، مګر ساینس د دوی دا نظریه د ترموډینامیک د دې قانون په اساس غلطه ثابتوي چې هر کار او حادثه که په خپل سر پرېښودل شي انټراپي او ګډوډي منځته راځي او د وخت په تېرېدو سره انټراپي او ګډوډي زیاتیږي. نو که د ملحدینو د نظریې مطابق په خپل سر بیگ بینګ شوی و، نو د ترموډینامیک د قانون په اساس اوس باید یو ګډ وډ یونیورس یا کائنات موجود وو. خو موږ ګورو چې کائنات خو ګډ وډ نه دي، بلکې ډیر ښایسته ډیزاین شوي او منظم دي. نو د منظم او ډیزاین شوي کائناتو وجود د دې ثبوت دی چې بیگ بینګ په خپل سر نه دی شوی او نه کائنات په خپل سر جوړ شوي دي. صحیح جواب د الله تعالی په کتاب کې دی. قرآن کریم فرمایي: اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. دا سورة الانبیاء 10 نمبر آیات. آیا کافران غور او فکر نه کوي؟ آیا کافران نه پوهیږي چې ځمکه او اسمانونه سره یو ځای نښتي وو او موږ سره بیل کړل؟ یعنی دا نښتي کائنات الله تعالی بیل کړي، یا بیگ بینګ د الله تعالی په واسطه د الله د کنټرول لاندې شوی او کائنات الله تعالی جوړ کړي دي. وما علینا الا
بلاغ المبين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.